السلام علیکم ګرانو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ یاستئ. په نننۍ ویډیو کې موږ زده کوو چې څنګه کولی شو د موبایل په واسطه د یوټیوب چینل جوړ کړو او د هغې سیټینګ څنګه کولی شو. نو مکمله ویډیو انشاءالله په دې ټیټوریل کې به تاسو ته مکمله ویډیو درته ښیم. نو ویډیو د اول نه آخره پورې وګورئ. د دې نه مخکې چې موبایل سکرین ته لاړ شو او ویډیو باندې شروع وکړو، نو هیله ده دوستانو چې زما چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ نښه چې د هغه په آل بټن باندې ودروئ تر څو زما ویډیوګانې تاسو ته زر تر زره ورسیږي. همدارنګه ویډیو لایک کول در سره هیر نه کړئ. راځو وخت نه تیروو او د موبایل سکرین ته راځو ویډیو شروع کوو. دوستانو، د یوټیوب چینل جوړولو لپاره لومړی د خپل موبایل یوټیوب اپلیکیشن خلاصو. دغه د یوټیوب اپلیکیشن دی، په دې باندې کلیک کوو. چې کله د یوټیوب اپلیکیشن خلاص شو، نو هغه ځای په کوم ځای کې چې زمونږ ایمیل ورکړل شوی وي، تاسو دغه شنه نښه ګورئ زیډ چې پکې منځ کې لیکل شوی ده، په دې ځای کې زما ایمیل دی. په همدغه ایمیل باندې کلیک کوو. چې کله مو کلیک وکړ، نو یور چینل په نامه باندې آپشن دی، دغه یور چینل آپشن خلاصو. دوستانو، دلته کولی شو چې موږ خپل چینل ته نوم هم بدل کړو دغه پنسل علامې په واسطه. زه یې نه بدلوم، نو کریټ چینل باندې کلیک کوو. په همدې نامه باندې زما چینل جوړ شو. اوس له دې نه وروسته بیا هم کولی شو چې تغییر ورکړو خپل چینل ته، خو ګرانو دوستانو پام مو وي چې یوټیوب چینل یوازې یو ځل اجازه ورکوي چې خپل چینل ته نوم بدل کړو. د نوم بدلولو لپاره دغه د پنسل نښه چې ده په دې باندې کلیک کوو. تاسو ګورئ دوستانو، په دغه ځای کې موږ کولی شو چې خپل یوټیوب چینل لپاره پروفایل عکس په دې نښې سره او همدارنګه د کور عکس چې ده، کور فوټو چې ده، هغه هم راوستلی شو. همدارنګه د نوم بدلولو لپاره د نوم مخې ته چې کومه پنسل علامه ده، لکه زما ذبیح الله امید مخامخ چې کوم پنسل علامه ده، په دې علامه باندې کلیک کوو او دلته کولی شو چې موږ خپل چینل نوم بدل کړو. چې کله مو بل نوم ورته ورکړ، په اوکې باندې کلیک کوو، نو زموږ د چینل نوم بدلیږي. په لاندې برخه کې اډ ډسکرپشن لیکل شوی دی، پنسل باندې کلیک کوو او خپل چینل په باره کې معلومات په دې ځای کې لیکلی شو. نو ګرانو دوستانو، زموږ چینل اوس مکمل جوړ شوی دی او موږ له دې څخه وروسته کولی شو چې ویډیو پورته کړو. د ویډیو پورته کولو لپاره په دې ځای کې تاسو ګورئ دوستانو، کریټ ویډیو لیکل شوی ده، کریټ باندې کلیک کوو. کریټ ا شارټ د 15 ثانیو تقریبا 15 ثانیو پورې ویډیو ده شارټ. او که چېرته موږ ویډیو اپلوډ کول غواړو، نو ویډیو اپلوډ باندې کلیک کوو. همدارنګه بل اپشن چې لایف دی، دریم اپشن، نو لایف هم ورته راتلی شو. گو لایف په نام باندې اپشن چې دی، په دې سره کولی شو چې موږ لایف ویډیو پورته کړو یوټیوب ته. دوستانو، که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي، نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ او که چېرته کوم وړاندیز لرئ، نو په کمنټ کې تاسو کولی شئ چې خپل نظر یا وړاندیز تاسو ولیکئ. او همدارنګه ګرانو دوستانو، لکه څنګه چې زما چینل نوی دی، نو تاسو څخه هیله کوم چې زما چینل سبسکرایب کړئ.